د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي لاریجاني وایي تهران به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي د کمولو لپاره له نورو لارو کار واخلي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي چې ملګرو ملتونو له اسلام آباد غوښتي چې افغانستان سره د سوداګریزو لارو د تړلو پریکړه بیا وڅېړي. نوموړي همداراز څرګنده کړې چې پاکستان د کابل اسلام آباد د وروستیو ترنګلتیاو پر مهال د هدفمندو پوځي عملیاتو لپاره بشپړه چمتو و، خو د قطر او ترکیې د بیړني منځګړیتوب له امله د عملیاتو درول شول. ډار ټینګار کړی چې اسلام آباد د افغانستان له ثباته ملاتړ کوي او د خبرو له لارې د شخړو حل ته ژمن دی. اسلامي امارت تر اوسه د اسحاق ډار د وروستیو څرګندونو په تړاو رسمي غبرګون نه دی ورکړی، خو مخکې ویلي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو یوازینۍ لار مخامخ او صادقانه خبرې دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي په دوام کې د ایران ملي امنیت شورا مشر علي لاریجاني ویلي تهران به د افغانستان او پاکستان ترمنځ راټوکېدلې تاوتریخوالي کمولو لپاره له نوو لارو کار واخلي. تر دې وړاندې د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی و. له دې سره سم پخوانی ایرانی ډیپلوماټ او سیمهیز تحلیلګر سید رسول مسوي وایي چې د افغانستان او پاکستان دریمه دوره مذاکرات که بریالي شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي مدیریت او د ټي ټي پي د فعالیتونو کنټرول ممکن کوي. نوموړی وایي د شخړو بشپړ حل اوږدمهاله خبرو او قوي سیاسي ارادې ته اړتیا لري. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د لومړي وزیر مرستیال اسحاق ډار وایي ملګرو ملتونو ترې غوښتي چې له افغانستان سره د سوداګریزو لارو د تړلو پر پریکړه بیا غور وکړي. صرف ایک بات، आप अपने मुल्क और सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ موږ د ملګرو ملتونو له لوري د تورخم د لارې د بیرته پرانیستلو او د هغې د بیا ارزونې غوښتنه ترلاسه کړې ده او په دې اړه به د پاکستان مشرتابه پریکړه کوي. پاکستان اسلامي امارت ته ویلي چې د ټي ټي پي د ستونزې نه حل کول کېدای شي د دوی لپاره هم ستونزې رامنځته کړي. اسلام آباد له کابله یوازې یوه تمه لري، دا چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرۍ په خدمت کې ونه کارول شي. دغه راز د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي چې اسلام آباد د کابل اسلام آباد د وروستیو ترنګلتیاو پر مهال د هدفمندو پوځي عملیاتو لپاره بشپړ چمتووالی درلود، خو د قطر او ترکیې له بیړنۍ غوښتنې او منځګړیتوب وروسته دغه پلانونه ودرول شول. ډار چې په یوې ناسته کې خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې پاکستان د افغانستان د ثبات ملاتړ کوي او پر خپلو ټولو ژمنو یې عمل کړی. د نوموړي په وینا اسلام آباد لا هم چمتو دی چې د اسلامي امارت له چارواکو سره د خبرو له لارې شته ستونزې حل کړي. تر اوسه د افغانستان اسلامي امارت د اسحاق ډار د وروستیو څرګندونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي و چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو یوازینۍ لار مخامخ او صادقانه خبرې دي. اسحاق ډار داسې مهال دغه څرګندونې کړي چې د پاکستان پوځي رژیم څو ورځې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ شوی اوربند مات او افغانستان حریم په نقصولو سره په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو یې هوایي بریدونه وکړل چې له امله یې ماشومانو او ښځو ته مرګ ژوبله واوښته.